مخې ته راغلل او کښتۍ په هغه ډبره کې بنده سوه. سیند خاص داسې سو لکه توپان. اوس باید ژر یو څه وکړي، که نه نو ژر تر ژره به دوی دواړه همدلته مړه سي. یوسي ډېر بیرېدلی و. د یوسي حالت ته په کتو سره کیوین هغه ته ډاډ ورکوي. هغه ورته وایي یوسي زه اوبو ته ټوپ وهم او هغه بلې غاړې ته په یو رقم سره ځان اړوم، هلته به له هغه ځای څخه تا ته رسۍ راوغورځوم، ته رسۍ ونیسه او هغې غاړې ته راواوړه. خو یوسي هڅه کوي چې هغه ودروي، ځکه هغه پوهېدی چې له دې ځای څخه وتل ډېر ګران کار دی. بیا هم کیوین هغه ته ډاډ ورکوي او بې له ځنډه سیند ته ټوپ وهي. د تیز بهیر سره مبارزه کوي او په ډېرې سختۍ سره هغه بلې غاړې ته اوړي. په دې وخت کې هغه ټپي کېږي هم او ډېر ستړی کېږي. بیا هم په احتیاط سره هڅه کوي چې رسۍ یوسي ته ور وغورځوي. خو تر دې مخکې د اوبو تیز بهیر کښتۍ ماته کړله. کله چې کښتۍ ماته سوه، یوسي هم له اوبو سره روان سو او ډېر مخکې ولاړی. د لامبو پر مهال هغه ډېر بد زخمي سو. کیوین په هغه پسې ډېرې نارې ووهلې، خو ډېر ناوخته سوی و. یوسي د تیز بهیر سره ډېر لیرې تللی و. کله چې یوسي د ده په مخ کې اوبو یوړی، نو د کیوین زړه ډېر سخت مات سو. هغه منډې وهي او په هغه پسې ور روان دی، خو یوسي هیڅ ځای نه ښکاره کېږي. بل لور ته یوسي له اوږدې لامبو وروسته په ډېرې سختۍ سره یوې غاړې ته ځان ورورسوي. هغه ډېر ستړی سوی او وېرېدلی و. تر ټولو بده خبره دا وه چې د هغه ټول سامان هم په اوبو کې تللی و. لږ وخت وروسته هغه خپل بکس ولیدی چې په اوبو کې روان دی. هغه بیا اوبو ته ورځي او په سختۍ سره هغه بکس راباسي. په بکس کې لږ د ژوندي پاتې کېدو سامان پاته و چې په هغه کې درد کموونکې دوا هم وه. کله چې دوا وخوړل، حالت یې لږ ښه سو. کله چې لږ سم سو، هغه بیا په ځنګله کې د کیوین لټول پیل کړل. یوسي په لوړ غږ سره کیوین ته نارې وروهي، خو هیڅوک دلته نسته. د ډېر وخت ګرځېدو وروسته هغه کیوین نه پیدا کوي. بالاخره هغه نقشه راباسي چې کارل ورکړې وه. هغه په نقشه باندې خاص نه پوهېدی، خو د کارل خبرې یې په یاد وې او د سیمې لارې د معلومولو هڅه یې وکړه. هغه په نقشه کې یو ځای وټاکئ او هماغه لور ته روانېږي. یوسي هیڅ خواړه نه وه خوړلې، نو د لوږې له امله یې حالت ډېر خرابېدی. د لارې پر مهال هغه د میوې یوه ونه ولیدله. ونې ته ور وختې چې میوه راوشکوي، خو هلته یو مار و او پر ده باندې یې برید وکړي. دوی دواړه ښکته راولوېدله. ښه دا و چې مار هغه ونه چیچي. کله چې پر مځکه باندې راولوېدی، یوه ډبره یې راپورته کړل او په هغه سره یې مار ووژي. اوس هغه د خوړو لپاره یو څه درلودل. د شپې یې هماغه مار پوخ کړي او ویې خوړی. د لوږې او ستړیا له امله یې حالت خرابېږي او عجیبه خوبونه ویني. ستړی یوسي هڅه کوي چې ویده سي. ناڅاپه د مارکس غږ اوري. په حیرانتیا سره یې سترګې خلاصې کړې او ولیدل چې مارکس یې مخې ته ولاړ دی. هغه ډېر خوشحاله سو، خو کله چې ورنږدې کېږي، حقیقت ښکاره کېږي. دا یوازې د هغه یو خیال و. په حقیقت کې دلته هیڅ څوک نه وه. د اوږده یوازیتوب له امله د هغه ذهني حالت خراب سوی و. په همدې وخت کې هغه احساس کوي چې یو وحشي حیوان ورسره ګرځي. له ویرې څخه یې یو وچ لرګی راپورته کړي او اور یې ورته بل کړي. کله چې حیوان د اور رڼا ولیدل، نو وتښتېدی. بل سهار کله چې یوسي راویښ سو، سخت سر درد یې درلودی. کله چې خپل سر ته لاس وروړي، ولیدل چې یو ځای یې پړسېدلی دی. دننه یو عجیبه درد احساسوي. کله چې یې ښه وکتل، نو پوه سو چې یوه حشره یې تر پوستکي لاندې ننوتلې ده. هغه زړورتیا ښکاره کړه او د چړې په مرسته سره یې هغه پړسېدلی ځای پرې کړی او هغه حشره یې له هغه ځای څخه راوایستله. وروسته بیا خپل سفر ته دوام ورکوي. لږ مخکې ځینې هګۍ ویني او هغه خوري چې بدن ته یې لږ انرژي ورکړي. مخې ته ځي او د مات لرګیو یو کور ویني. داسې ښکاري چې هلته یو قوم اوسېدی، خو اوس هر څه وران سوي دي. هغه فکر کوي چې دا ځای د آرام لپاره ښه دی. اور بلوي او هلته کښېني. پښو یې ډېر سخت درد کوي. کله چې یې بوټان وایستل، ولیدله چې پښې یې ډېرې سختې زخمي سوي دي او له پښو څخه یې وینه بهیږي. په دې حالت کې نور مخې ته نشي تللی، نو په هماغه ځای کې پاته کېږي او شپه همدلته تېروي. بل سهار یې حالت لږ ښه کېږي. بیا هم زړورتیا کوي او له ځنګله څخه د وتلو هڅه کوي. لږ مخکې د انسان د پښو نښې ویني. دا ورته نوې هیله ورکوي. هغه فکر کوي چې دا د کیوین د پښو نښې دي، نو د هغه تعقیب پیلوي. بیا صحنه بدلیږي او موږ ته کیوین ښودل کېږي. څو ورځې هغه د ژوندي پاتې کېدو لپاره مبارزه کړې وه. حالت یې هم ډېر خراب سوی و، خو هغه نیکمرغه و. ځینې ځایي خلک هغه ویني، ژغوري یې او خپل کلي ته یې وړي. هلته څو ورځې د هغه ساتنه کېږي. کله چې لږ ښه سو، سمدستي پولیسو ته ورغلی تر څو یوسي وژغوري. هغه ټوله کیسه پولیسو ته وکړه. پولیس د دې خبرې له اورېدو سره وروسته یوه الوتکه واستوله چې یوسي پیدا کړي. 14 ورځې تېرې سوي وې چې یوسي په ځنګله کې ژوندی و. ذهني حالت یې ډېر خراب سوی و او تقریبا ټولې هیلې یې له لاسه ورکړې وې. ناڅاپه هغه د اسمان څخه د الوتکې غږ اوري. هماغه الوتکه وه چې
د پولیسو لخوا څخه په یوسف پسې راستول شوی و. یوسف په ټول قوت سره سور ټوکر په هوا کې ښوروي چې الوتکه یې وویني. هغه په لوړ غږ سره د مرستې چیغې وهي. ځنګل ډېر ګڼ و او ونې ډېرې لوړې وې، نو د ژغورنې ټیم ونه سو کولی چې هغه وویني. لږ وخت وروسته الوتکه بیرته ولاړه. د یوسف وروستۍ هیله هم ماته سوله. له بلې خوا کله چې الوتکه بیرته راګرځي، افسران کیوین ته وایي چې هغې په ځنګل کې یوسف هیڅ ځای پیدا نه کوي. د دې خبرې په اورېدو سره کیوین ډېر خفه کېږي. هغه بیا له افسرانو څخه غواړي چې هغه بیا پیدا کړي، خو افسران ورته وایي که یو انسان له 5 ورځو څخه زیات په ځنګل کې پاته سي او له هغه ځای څخه راونه وځي، نو هغه نور مړ یادېږي. او اوس 14 ورځې تېرې سوي دي چې یوسف په هغه ځنګل کې ورک سوی دی. د هغوی په فکر اوس د هغه د ژوندي پاتې کېدو هیڅ هیله نه ده پاته. خو کیوین بیا هم باور درلودی چې د هغه ملګری ژوندی دی. بالاخره کیوین پرېکړه کوي چې که څوک ورسره مرسته نه کوي، نو دی به خپله یوسف پیدا کړي. هغه بیرته هماغه کلي ته ورځي چې مخکې پکښ کې اوسېدلی و. هغه هلته له یوه ځایي سړي سره مخ کېږي. د ځنګله په ټولو لارو ښه خبر و. کیوین ترې غوښتنه کوي چې ځنګل ته ورسره ولاړ سي تر څو یوسف پیدا کړي، خو هغه سړی په لومړي سر کې انکار کوي، ځکه چې هغه هم پوهېدی چې یوسف حتما مړ سوی دی. خو کیوین هیڅ هیله له لاسه نه ورکوي او هغه ته د ډېرو پیسو وړاندیز کوي. په پای کې سړی راضي کېږي او له کیوین سره یو ځای ځنګل ته ځي. په همدې وخت کې د یوسف حالت ډېر خراب سوی و. هغه نږدې د مرګ تر پولې پر رسېدلی و او د ژوند ټولې هیلې له لاسه ورکړې وې. ناڅاپه هغه احساس کوي چې یو څوک ورنږدې سوي دي. کله چې پورته کېږي او ګوري، د ځنګله یوه ښځه یې مخې ته ولاړه ده. هغه د یوسف په لیدو سره ډېره وېرېږي، خو یوسف هغې ته ډاډ ورکوي چې دی به ورته هیڅ زیان ونه رسوي. ورو ورو ښځه پرې باور کوي. هغه ورنږدې کېږي او دواړه یو ځای ویده کېږي. د لږ وخت وروسته کله چې یوسف سترګې خلاصې کړې، پوهېږي چې دا هیڅکله حقیقت نه و. هغه ښځه یوازې د ده خیال او فکر و. کله چې په دې حقیقت باندې پوه سو، نو له دننه څخه نور هم ماتېږي، خو بیا هم تسلیمېږي نه او بیا هڅه کوي چې پورته سي. هغه مخې ته یوه ونه ولیدله چې پر هغه باندې ډېر میږیان ګرځي. د دې په لیدو سره یوسف یو عجبه فکر پیدا کوي. هغه فکر وکړي که چیرې میږیان زما بدن وچیچي، شاید د درد له امله یې بدن بیا حرکت وکړي. هغه خپل کمیس وایستی او خپل بدن یې میږیانو ته ونیوي. کله چې میږیانو هغه وچیچي، هغه د سخت درد احساس وکړي، خو همدا درد هغه ته لږ انرژي او جرأت ورکړي. هغه ژر تر ژره ځان له میږیانو څخه خلاص کړي او مخې ته روان سو. د لږ وخت څخه وروسته هغه سیند ته ورسېږي او هلته لږ استراحت کوي. بیا هغه پر مځکه باندې د وایې نښه جوړوي، تر څو که یو څوک د هغه په لټه کې راسي، نو پوه به سي چې هغه همدلته شاوخوا دی. په همدې وخت کې دلته یو کشپ تېرېږي. یوسف ډېر وږی و. هغه ژر یوه ډبره راواخیستل تر څو کشپ ووژني او ویې خوري، خو په بله شیبه کې پر هغه باندې زړه وسوځېدی او هغه یې بیرته ژوندی پرېښودی. ورو ورو شپه راځي. یوسف فکر کوي چې شاید تر سهاره پورې به دی مړ سوی وي، ځکه په بدن کې یې هېڅ ځواک نه و پاته. په همدې فکرو کې ویده کېږي. بل سهار د ده سره یوه معجزه پیښیږي. کیوین هماغه ځای ته راځي. کله چې یې د وایې نښه ولیدله، پوهېږي چې یوسف همدلته یو ځای نږدې دی. هغه هیله درلودله چې ملګری به یې لا ژوندی وي، خو د اوږدې پلټنې سره هغه ونه سوی کولی چې یوسف پیدا کړي. ورو ورو هغه ته دا ویره پیدا کېږي چې ښایي یوسف مړ سوی وي. کیوین پرېکړه کوي چې بیرته ولاړ سي. کله چې روانېږي، د کښتۍ ماشین چلنده کوي. د همدې غږ له امله یوسف چې نږدې بې هوښه پروت و، سترګې یې خلاصې کړې. هغه په ډېر کمزور حالت کې هم د کیوین نوم په لوړ غږ سره واخیستی، خو د سیند شور او د ماشین غږ د هغه غږ تر کیوینه پورې ور ونه رسېدی. کیوین په کښتۍ کې کښېنستی او روان سو او یوسف هغوی ته بې وسه ګوري او هغوی روان دي. په همدې شیبه کې هغه له دننه څخه په بشپړه توګه سره ماتېږي. ناڅاپه کیوین د وروستي ځل لپاره یو وار بیا شاته ګوري او یو سړی لیرې ولاړ ویني چې هغه بل څوک نه بلکې یوسف و. کیوین پر خپلو سترګو باور نه سو کولی. د دومره ورځو لټون وروسته هغه ملګری رښتیا هم ژوندی ولاړ و او له هغه څخه یې د مرستې غوښتنه کوله. کیوین سمدستي هغه د کښتۍ سړي ته وویل کښتۍ بیرته راوګرځوه. کله چې کښتۍ هغه بلې غاړې ته وررسېږي، کیوین په منډې سره یوسف ته ورځي. کله چې یوسف هغه ویني، په ژړا کېږي. دواړه یو بل ته کلکه غاړه ورکوي، لکه ژوند چې هغوی ته دوهم چانس ورکړی وي. کیوین او هغه ځایي سړی دواړه حیران وه چې یوسف د دومره ورځو وروسته لا هم څنګه ژوندی پاته سوی و. هغوی ژر تر ژره هغه کلي ته بوتلی. کله چې کلي ته وررسېږي، خلک د یوسف په لیدو سره ډېر حیرانېږي، ځکه چې هغه 2 هفتې یوازې د امازون په ځنګل کې ژوند کړی و. دا یوه معجزه وه. یوسف د نړۍ له هغو کم شمېره کسانو څخه سو چې دومره ورځې یې په ځنګل کې یوازې تېرې کړې وې.
او ژوندی له ځنګله څخه راوتلی و. دا کیسه په حقیقت کې د یو سی ګینګسبرګ رښتونې کیسه ده. د فلم په پای کې دا هم ویل کیږي چې کارل په اصل کې یو خطرناک او رواني قاتل و چې د لالچ له لارې یې یو سی، کیوین او مارکوس څنګل ته بیولي و. خو دا هیڅ چاته نه معلومه چې وروسته پر مارکس او کارل باندې څه تیر سول او تر اوسه پورې بیا هغوی چا نه دي لیدلي. یو سی او کیوین بختور و چې په سم وخت کې خپله لاره بدله کړه. که داسې نه وای سوي شاید د هغوی کیسه به هم همدلته پای ته رسېدلې وای او په دې سره زموږ د فلم کیسه همدلته پای ته رسېږي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که مو ویډیو خوښه سوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.